یو ملګری پوښتنه کړې ده کوم ځایونو کې چې نیکانو خلکو اولیاء او علماو بزرګانو ناسته کړي هغه ځای کې ناسته کول یا تمونځ کول دا په شریعت کې جایز دي که نه؟ محترمو کوم ځایونو کې چې نیکانو ناسته کړي اولیاء او بزرګانو هغه ځای کې ناسته کول او تمونځ کول دا د شریعت او د دین مسله ده او دا یو مستحب کار دی. دې متعلق به یو لنډه حواله درکم. اسد الغابه فی معرفت الصحابه دا علامه ابن الاسیر رحمه الله کتاب دی او دریم جلد دی، صفحه دا 286 د حضرت عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حالات بیانی او پاغی کے دعوائی وکان کثیر الاتباع لآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انہو ینزل منازلہ ویصلی فی کل مکان صلی فی وحتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل تحت شجرت فکان ابن عمر یتعاہدها بالماء لألا تیبسا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کمزے کی چھ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ناستا کڑے وا التب عبداللہ ابن عمر سے موسکاو تردی پوری چھ کمی ونی لاندی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ناستا کڑے وا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما با اگا ونی توبا چولے دی دا پارا چھ دا اوچنشی نو د نیکانو خلکو په ځای کې کوم ځای کې چې نیکان اولیاء بزرګان ناستی هلته ناسته کول ذکر کول یا مونځ کول دا جایز عمل نه. اسد الغابه فی معرفت الصحابه دریم جلد صفحه 200 او شپږ دېرش دارالفکر د بیروت والا چاپ